اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ویډیو در پای پورې وګورئ، ان شاء الله ستاسو دپاره به یو د فایدې پیغام کې پکښې وي. دوستانو، پیغام مې دا دی د هغه خلکو دپاره یا د هغه چا دپاره چې دی وایي چې زه اوس در وخت تېر سوی یم، انګلیسي نه سم زده کولی، زما ژبه پنډه سوې ده یا زما ذهن فکر کمزوری سوی دی. د دې دپاره مې پیغام دا دی چې هیڅوک در وخت نشي تېرېدلی، هیڅوک د زده کړې څخه پاته نشي راکلی. هغه څوک د زده کړې څخه پاته راځي چې دی وایي زه پاته یم، که دی دا خبره ځان ته کښېږدي چې زه کولی شم چې هر څه زده کړم. دغه موبایل چې دی، دا موبایل یو علم دی، موبایل یو علم دی. د هر چا په لاس کې موبایل دی، په فیسبوک پوهیږي، په واټساپ پوهیږي، په لمبر پوهیږي، په دا هر څه باندې پوهیږي. دا علم د 30 کالو، د 20 کالو، د 25 کالو په دې عمرو کې د زده کړی دی. یعنې د عمر چې در دې ځای تېر سوی دی چې در 20 کاله اوښتی دی، خو ژبه به پنډه سوي، ذهن به کمزوری سوی. دا موبایل د څنګه زده کړي؟ په دا موبایل دی څنګه پوه سو؟ په دا واټساپ څنګه پوه سو؟ په دا فیسبوک څنګه پوه سو؟ په دغه ټیک ټاک او په دغه شیانو باندې څنګه پوه سو؟ که چیرې یو څوک وایي زه نسم کولی چې د دې بعد علم وکړم، دا خطا وتلی دی. کولی سې ته چې په دغه شیانو پوهېږې، دا یو علم دی تا کړی دی، دا د موبایل ده. د موبایل علم ستا سره ذهن ته رالی، ستا فکر ته رالی، ستا ذهن په ورسېدی، انګلیسي هم کولی سې چې زده یې کړې. در هغه کسانو چې دی د 50 کالو وي، د 10 کالو وي، د 15 کالو وي، در دې ستا دپاره چې ته د 25 کالو یې، ته د 30 کالو یې، ستا دپاره ډېره مهمه ده. ځکه ته کولی سې چې هغه کار په دې ژبه باندې وکړې چې هغه به هغه کښنی نشي په کولی. ځکه ته کولی سې چې ستا ذهن چې دی د دې خواهش لري چې ما دا زده کړي وای، کښنی چې دی هغه د دې خواهش لري چې یاره د دا سبقه څخه خلاص سوی وای، په زور مې سکول راستي، په زور مدرسې راستي، په زور یې را زده کوي، وهل راکوي. هغه د دې خواهش لري چې زه د دې کار خلاص سوی وای، او بیا هم دی کولی سي په دغه خبرې ټولې ورسره دي، هم وهل ورسره دي، هم په زور راوستل دي، هم دی د خپل فکر سره اړول دي. په دې ټولو کې دی کولی سي چې دا شیان زده کړي، او چې ستا ذهن پر خپل ځای باندې پاته دی، ته په دې باندې پوهېږې چې دا زه زده کړم زما ګټه ده، نو بیا ستا دپاره ولې ته نسې کولی چې دا زده کړې؟ خامخا ته کولی سې. ته د دې خواهش وکړه چې زه دا زده کولم یا زه دا زده کولی سم، خامخا به زده کوې. یو تورې زده کړه، مکمله مه زده کوه. یو لفظ زده کړه، په میاشت کې به دا 10 لفظه جوړ سي. 10 لفظه چې ته په میاشت کې زده کړې، په کال کې شمار ورته وکړه څونه لفظونه سوه. قدرمنو، دا پیغام در سره شریک کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسېږي، نور خلک هم د دې څخه پوه سي چې ایا موږ کولی سو یو څه زده کړو که نه کړو. هر څه ته زده کولی سې. الله دې قدرمن او خوشحاله